په دې نوې طریقه داسې فکر وکړئ چې ټول عمر هغه ارمانونه مو چې په زړه وي پوره شي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وکتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونې نښان ووهئ. مننه. په داسې طریقه چې تاسو وغواړئ سیکس وکړئ او خوندور سیکس وکړئ، نو راځئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو مطلب ښه ځان پوه کړئ. اکثره خلک ولې غواړي تر څو دویمه ښځه یا دویمه مېرمن وکړي، یعنې هغه خلک چې ډېر په بازار کې ګرځي او غواړي دویمه ښځه وکړي. د دې خاص علت څه دی؟ د دې خاص علت دا دی چې دا کله هم هر کله انسان مجرد وي، نو چې بیا کله متحل شي، نو بیا د دې ځکه دویمه ښځې ته زړه کېږي چې د اولې ښځې خوند لیدلی. خو په دې نه وي خبر چې د ټولو ښځو یو رقم ته رنګونه یې رنګارنګ وي، خو شیونه ټول په یو رنګ وي. په دې نه پوهېږي چې راځئ دغه هر کېدی شي دغه یوه ښځه چې زما کړې ده، نو د دې یو رقم خوند وي، نو نورو بل رقم خوند وي. په دې ځان هېڅکله هم ځان نه وي خلاص کړی او نه یې سر پرې خلاص کړی وي. هغه خلک چې غواړي چې دویمه ښځه وکړي، نو باید زما دغه څو خبرې په حتماً په خوږ کې ونیسي. که تاسو غواړئ چې دویمه ښځه وکړئ، نو تاسو باید په خپل ګاډي باندې داسې خرچه وکړئ چې د نورو ښځو څخه ډېر پیسې وي. ځکه اکثره خلک داسې وي چې د خپلې ښځې څخه یې چپلکه جوړه کړې یا چپله جوړه کړې وي او پښو ته یې اچولې وي او هر خوا ته یې کشکاږي راکشکاږي، نو سم کراچۍ ترې جوړه کړي. نو په دې نه کېږي چې تاسو خپله استفاده ترې کوئ او خرچه نه پرې کوئ، نو باید د خپلې مېرمنې باندې خرچه وکړئ، خپلې مېرمنې ښه وساتئ تر څو دویمې ښځې ته مو زړه ونه شي. او که هر څنګه تاسو غواړئ، نو تاسو زما دا بله خبره هم حتماً واورئ. ځکه هغه دا چې تاسو یو ځای کې کوروالی مه کوئ او یا هم په یو طریقه سیکس یا کوروالی مه کوئ. ځکه په یو طریقه او په یو ځای کې کوروالی کول د ښځې څخه د دې لامل کېږي تر څو د دویمې ښځې ته یې زړه وشي. بیا په دې باندې ځکه چې هغه غواړي کېدای شي د دې سره یو رقم وي او د هغې سره بل رقم وي. نو که چېرې تاسو په ناستې سیکس کوئ، نو په ولاړې وکړئ. که په ولاړې سیکس کوئ، نو په ناستې وکړئ. که په څلورې کوئ، نو په ملاستې وکړئ. او که په ملاستې کوئ، نو په څلورې وکړئ. یعنې په خپل کوروالي کې تاسو تبدیلي راولئ. ځکه د دې لامل کېږي چې یو ځای کې کوروالي کول د دې لامل کېږي چې ستاسو خپل زړه د خپلې مېرمنې څخه اوچت شي او بیا دویمې ښځې ته مو زړه وشي. نو دغه څو خبرې دي چې ما تاسو ته وکړلې. اکثره خلکو دغسې ذهن کې دا خبرې راځي چې باید زه دویمه ښځه وکړم. نو هېڅکله هم دویمه ښځې ته ضرورت نشته. نو باید خپلې مېرمنې سره هر رنګه سیکس وکړي او هر ډول سیکس وکړي، کوم سیکس چې تاسو ته راوښودل شوی دی، او هره طریقه باندې استعمال کړئ. او باید دا هم ووایم چې تاسو خپلې مېرمنې باندې خرچه هم وکړئ او خپله یې سپیر پارټو ته بوځئ او سپیر پارټ یې هم جوړ کړئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ ویډیو مو خوښ شوي وي، لایک کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.